راشد خان څنګه له بنگلادیش امریکا ته ورسید؟ راشد خان چې د امریکا میجر لیګ کرکټ د پیل پر مهال په بنگلادیش کې له دغه لوبډلې سره د ملي لوبډلې په لوبلړیو بوخت و. د لوبو له خلاصېدو وروسته د امریکا میجر لیګ کرکټ ته ولاړ. هغه د خپل تګ کیسه کوي چې څنګه له 24 ساعتونو په کمه موده کې امریکا بیا د لوبې میدان ته ورسید. هغه وایي د لوبې له میدان مستقیم هوایي ډګر ته ولاړم او له سلیټ څخه مې ډاکې ته الوتنه وکړه، له ډاکې تر قطر او بیا له قطر د امریکا ډالاس ته هوټل ته ورسېدم. شاور مې واخیست او په 15 دقیقو کې بدل یعنې چمتو شوم. ناستې ته ولاړم او له هغه ځایه بیا سمدلاسه د لوبې لپاره میدان ته ولاړم. له بنگلادیش سره له ستړیاو ډکو لوبو وروسته امریکا ته د راشد دا سمدستي سفر په ډېره کمه موده کې ترسره شو او نوموړی لوبو ته چمتو و. دا ویلو ده چې راشد خان د امریکا میجر لیګ کرکټ کې د توپ اچونې پر مهال ډېر ښه وځلید او د دغه لیګ اتلولي هم د خان اړوند لوبډلې وګټله.